ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. سورة الحجرات داغی ولسم نمبر آیات. مومنان اللہ رب العالمین فرمایل ورونه دي. جنگ جګړه فساد زړه بداوی اختلاف راتللی شي خو مومنان بخپل منځ کې اصلاح کوي، صلح به کوي، جوړه به کوي، روغه به کوي چې دا فساد ختم شي. اوس الله رب العالمین هغه آداب منګ او تاسو ته بیانوي چې د دې نه ځان وساتئ، د مؤمنانو په منځ کې اختلاف نه پیدا کیږي او کدا کارونه چا کول نو ژوند به د جنگونو، جګړو، اختلافاتو، دشمنۍ، ورانیو نه ډک شي. پنځه شپږ کارونه دي. اول درې خبرې په دې آیات کې. مومنه بل مسلمان ته سپک مګوره، ټوقې خندا چا پسې مه کوه. دویم عیب په چا مه لګوه. د مثال په طور چې دا غل دی، دا ډاکو دی، دا عیب جن دی، دا عیب پکې دی. دریم بد لقب چاته مه علئ. الله رب العالمین یو سړی د رنګ تور پیدا کړی دی نو هغه ته تورې او تورا مه وایي. ګوټ دی الله پیدا کړی دی نو هغه ته د سپکاوي د وجې نه ګوډ یا شل د سپکاوي د وجې نه مه وایي. څلورمه خبره به بیا وروستو آیات کې راځي چې بدګماني مه کوئ. په سترګو د یو کار نه لیدلی هسې جوړول را جوړول په مزغو کې مه کوئ چې فلانکې د فلانکي سره ولاړو او ما پسې لګیو. تا اورېدلي دي، هغوی به خپل منځ کې خپله څه خبره کوله. پنځمه خبره دا ده چې د یو بل پټ حالات مه معلوموئ. څوک چې څه کوي به، که ته د چا د پټو پسې ګرځې، غوږونه وتږدې، خلک ورلیږې چې څه وایي، نو ژوند به دې د جنګونو جګړو نه ډک شي. شپږم ادب دا دی ولا یغتب. د یو بل غیبت مه کوئ چې څوک نه و په بد یې مه یادوئ. دا ډېر ښکلي آداب دي الله رب العالمین موږ او تاسو ته بیان کړي دي. یا ایها الذین آمنوا، اے مومنانو د ایمان والاو. خطابات مومنانو ته کوي ځکه مومن به داسې آداب ځان کې پیدا کړي او د غلطو اعمالو نه به ځان وساتي. لا يسخر قوم من قوم، ټوقې خندا او مسخرې او خندنۍ دې نه کوي یو قوم د بل قوم پسې. عسى ان يكونوا، کیدای شي چې دا چا پورې خاندئ تاسو ټوقې ورپسې کوئ دغه خلک وي خیرا منهم، غوره د دوی نه. الله رب العالمین فرمایي یو قوم دی بل قوم پورې ټوقې نه کوي. ذکر د قوم خو د قوم ټول افراد هغې ته شاملي.
یو قوم بل قوم پسې به خندا نه کوي. دا په دې قومونو کې لږ زیاتي د چا نسب په علاقه کې لږ درونی نو هغه کمزوري نسب پورې خاندي. مسخره څه ته وایي؟ سخریا ټوکو ته وایي، خندا ته وایي، سپکاوي ته وایي، معمولی ګڼلو ته وایي. الله فرمایي داسې مه کوئ. نو یو انسان به بل انسان پورې ټوکې نه کوي. حدیث پکې واوره د آیات به نورم واضحه شي. ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله عنه هغه صحابي چې आवाज ډېر اوچتو نو دی په غوږونو باندې لږ درونو، او دا فطرتي خبره ده. څوک چې په غوږونو درونی یا کونی هغه خبرې تیزې کوي، ځکه چې هغه د چا اوري نه، نو دا د هغه ذهني چې زه دا خبرې په تیزه وکم چې خلک یې واوري. جمع و د سحر د دنه یو رکعت شوی، راغې جمع کې ولاړو. د نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام به سحر مانځه پسې هغه ته راټولېدل. چا به خوب ویل چې دا خوب مې لیدلی، چا به بله خبره کوله، خو نور خاته پورې به دوی په دې درس کې مشغول او بیا به 2 رکعاته وکړه لا بړل اشراقه پورې به ناست. نو دنه رکعت شو، د چې رکعت کو صحابه د نبی علیه السلام نه راټول شوي. د عادت دا و چې دی به د نبی علیه السلام سره نږدې کېناسته، ځکه په غوږونو درونو چې خبره ښه واوري، نږدې به دا ناستو. چې وی کتل د دغه ناستې ځای نورو کسانو نیولی دی، د خلکو په اوږو باندې راواوړېده. دا د جمعې په ورځ منې دی، بیا په عامو حالاتو کې دا جایزي چې چاته تکلیف نه ورکړي او ځان رسې، یا داسې معذور وي لکه په غوږونو باندې درونی نو نږدې ځای ته ځان ورسې. راواوړېده نو د ده او د نبي علیه السلام په منځ کې یو کس لا اوس هم ناستو. د ده خو کوشش دا و چې د نبي علیه السلام خولې مبارکې ته اولنی کس مخامخ دی کینی. هغه کس ته یې ویل، هغه ورته ویل کینه کنه، خو ځای شته دی، ځای مې درته پرېښوده. د ده او د نبي علیه السلام په منځ کې کس راغی. د چا نه تپوس وکړو چې دا څوک ناست دی، ځکه هغه خو نبي علیه السلام ته مخامخ و، شاهده ته وه. هغې ورته ویل دا فلانکی دی که نه. نو د ټوکې د وجې نه، د مسخرې د وجې نه وویلې. د ده د مور نوم یې واغسته. بعضې خلک د مور په نامه باندې مشهوري، نو د هغه مور نوم یې د سپکاوي دپاره وه، دا ابن فلان، دا د فلانکی زوی دی. هغه مور یې وله د سپکاوي په طور باندې یاده کړه. نو الله رب العالمین آیات راولېږه چې نه، ګوره مور نوم خو د ده نوم صحیح وه، خو د مور نوم په مجلس کې اغستل خلک سړي پورې خاندي، د سپکاوي دپاره واخیستلی شي. الله فرمایي داسې به نه کوئ. د نبی علیه السلام ملګري دي، نیکان خلک دي او ټول جنتیان دي. دی په دې باندې هم جنتی دی، د دې عمل سره بیا هم جنتی دی، خو دومره ده چې دا کار صحیح کار نه دی. نو الله رب العالمین فرمایي لا یسخر قوم من قوم، یو قوم دی بل قوم پورې مسخرې نه کوي، څوک بچا پورې خاندي نه، خندنۍ به نه کوي. بعضې قومونه خلکو مشهور کړي دي، حقیقت داسې نه دی. وایي دا قمقل دي. په دې نیټونو کې، فیسبوکونو کې، میسیجونو کې خلک وایي د بعضې علاقو خلک یادوي، د غرایزو علاقو خاص کر خلک ډېر یادوي چې دا یو ټوقه ولیکي، وایي دا د فلانکي قوم نه نقل ده. یو مسخره ولیکي، حالاً کې د سره دا امکان نه لري چې د خلکو دې داسې کړي. د مثال په طور باندې مسخره ولیکي چې فلانکي قوم چې دی هغوی دا کول، حالاً کې دا کار د چا عقل نه مني چې دا بچا کړی، خو دا خلک جوړی په ذهن کې او بیا هغه قوم پسې ورتپي. نو الله رب العالمین فرمایي لا یسخر قوم من قوم، قوم به قوم پورې نه خاندي. حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه فرمایي وینهاهم عن الاحتقار، منګه الله د دې نه منع کړي چاته سپک مه ګوره. دا خندا د دې د وجې نه راځي چې د انسان متکبره دی. ولې دی چې هغه پورې خاندي، نو دا د چا بچی دی او هغه د چا بچی دی، دواړه د یو آدم علیه السلام بچی دي.
دې چې هغه پورې خاندي د نسل او د هغه نسل دواړه یو نطفه ده. دې چې هغه پورې خاندي او کمو ته ګوري د نسل او د هغه نسل د آدم علیه السلام ټول د خاورو نه پیدا یو. خو څه وشو چې د پلار نوم دغه دی او د پلار نوم دا دی. که نږدې پیدایش ته ګوري شریک په نطفه کې یو خبره ده. انسانیت کې شریک یو، باقی تقسیم د الله دی. چاله یو شانتی رنگ، چاله بل شانتی، چاله پوز یو شانتی ورکی، چاله بل شانتی ورکی. د چا قد دنګ پیدا کوي، د چا ټیټ پیدا کوي. خندا به سړی اله کولې چې دا پیدایش مازغه مونږ ورکولې او انسان ورکولې. الکه فلان کی له دې مازغه لږ ورکړي دي، دا خو الله ورکړي دي. یا فلان کی له دې رنگ خراب ورکړي دي، نو بیا به خندا صحیح وي چې الله پیدا کړلو د الله خلقت ته ولی یو بل پورې وخاندو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې نه موږ منع کړیو کله چې د انسان نه مجلس کې هوا لاړ شي. د انسان بدن الله پیدا کړی دی، سورې دی. ګوره عمدغه هوا ده په دې خوله باندې موږ راوباسو که نه، د عمدغه ده معده باندې بوجي دا په دې خوله راوباسو، څوک چا پورې نه خاندي. خو همدغه شانتي الله رب العالمین په یو بل سوري باندې یو هوا خارجه کړه. نو نبی علیہ السلام فرمای ولی ته د هغه څه پورې خاندي چې تا نه هم خارجي. اوس په دې خبره سوچ پکار دی چې دا دی انسان نه خارجه شوله فطرت دی که نه، الله داسې جوړ کړی دی. ګوره په دې پوزه په دې هوا راځي، غوږونه سوري پیدا شوي دي، سترګې سوري پیدا شوي دي. هم دې دپاره دي چې د انسان دا بدن دا ډوډۍ دا ډېر زیات ګیس جوړوي. دا چې کله ته بنده کې په یو ځای کې وایي چې او سر ته بیا اوچت کې څومره زګونه په هغې باندې جوړي، نو د دې د وجې نه الله موږ له دا سوري راکړه. دا ویښته نه دي، دا ویښته څومره چې په دې بدن کې دي، د ګیرې او د سر او په دې ملا او په دې مټو باندې. دا ولې د دې هر یو ویښته کې سوری دی چې انسان په دې باندې خوله راوباسي. که دا خولې زموږ نه وتلې، دا هواګانې نه خارجېدلې، انسانان به ټق چاودلي وي، دا به مړه شوي وي، سات به د دوی نه تېرېدلې. نو دا الله رب العالمین موږ داسې پیدا کړي. نو خندا او بیا زموږ داسې عجیبه معاشره ده چې دا عمل د یو انسان نه وشو نو په کلونو کلونو دته دا یادوي چې ستا پلار داسې کړي او تا نه داسې شو. که دا کار تا نه نه کېږي او ستا دا مسله بند دی او ته د دې نه پاکې، خو وخانده بل پورې چې دا عمل موږ نه هم کېدلی شي، خارجېدلی شي. الله رب العالمین دې په موږ ټولو پرده واچوي چې خارجېدلی شي، نو ولې سړی بل پورې وخاندي. لا یسخر قوم من. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وای یو انسان چې بله ګناه نه کوي، بله ګناه کفا بالمرء، چې بله ګناه نه دا ګناه او دا شری دی، دا شر د ده دپاره بس دی ان یحقر اخاه المسلم، چې مسلمان ته سپک ګوري. ته کوه ذکرونه، تسبیح اړوه، نفلونه کوه، چې نوره ګناه دې نه کوله او بل ته دې سپک کتل چې دا زما په مخ کې راغټ شوی، دا زه پیژنم، د پلارم زه پیژنم. دا خبرې موږ د څه دپاره کوو؟ د سپکاوي دپاره. دا زه د اصل نه پیژنم، ښځه د اصل نه پیژني. زما او ستا اصل څه دی؟ کلکم من آدم، زموږ اصل بابا آدم علیه السلام. د آدم علیه السلام اصل من ترابین، د خاورو نه دی. نو موږ به د یو بل اصل څه وپېژنو؟ زموږ اصل معلوم دی. نو کله چې انسان د بل پورې سپک ګوري، دا کور ته وګوره، د جامې ته وګوره، د کاروبار ته وګوره. الله تقسیم دی، چاله یو کاروبار ورکړی دی، د چا رزق په څه کې لیکلی دی، د چای په سرو کې لیکلی دی، د چای په خاورو کې لیکلی دی. د الله تقسیم. څوک په دکان کې ناست دی، نو څوک په دفتر کې ناست دی، 1 غنټه 2 غنټې لاړ شي او هغه کرسۍ کې کینی چې هغې کې دته د پاسېدلو تکلیف هم نه، په خپله تاویږي کرسۍ. الله دته دا تقسیم لیکلی، نو بل ته رزق په دې کې لیکلی دی چې په د لارو کې ویڼۍ صفا که، الله به تعالی رزق درکړي. نو دا ګوره دا زموږ د الله تقسیم دی. که موږ چا پورې وخاندو نو موږ په خپل الله باندې بدګمانه کېږو، بلکې د هر انسان داسې قدر وکړو. حدیث کې راځي الله فرمایي دا ټوله دنیا دې ورانه شي، زما پې پروام نه راځي،
خو مسلمان وینه تویه نشي. دا مسلمان دومره قیمتي دی چې د کعبه دی ورانه شي. کعبه څومره لوی ځای دی، بیت الله دی، موږ هغې طرف ته مونځ کوو، مخ ورته اړو، حج له هلته ځو، عمرې له ځو. الله فرمایي د کعبې نه هم د مسلمان قدر زما په نیز ډېر دی. نو چې د کعبې بې حرمتي څوک وکړي او راولګېږي او نعوذ بالله غلاف وله وشلی او یا هلته بله بېادبي وکړي، نو ټول خلک به ورته ظالمه د بیت الله شریف بېادبي دې کړی. دا مسلمان د بیت الله شریف نه د الله په نزد ډېر قدرمند دی. ولې بې عزتي کوي؟ ولې خوارې پیغور وله ورکې؟ تهمت موږ کې دا تهمت پیغور یو کار به د ده نیکه کړی، دا نوسې غریبي نشي خلاصېدلی. ستا نیکه داسې کړي، نو زما نیکه چې کول زه په هغه وخت کې پیدا هم نو ما ته د دې پیغور څنګه راځي؟ ما کړي دي. او انسان دا لا کوم انسان دی چې د ده نه کمی نه کېږي. مونږ خو د هغه چا نه پیدا یو، بابا آدم علیه السلام، چې الله ورته ویلو دا بوټی مه خوره، او د هغه نه خبره ماته شو، بوټی وخوړ. مونږ ټول خطاکار یو، مونږ ټولو نه کمی زیاتې کېږي. نو الله رب العالمین ځکه فرمایي یو بل پورې ټوکې مه کوئ. عسى ان یکونوا خیرا منهم، د دې دوه معنی دي. ته چې چا پورې خاندې دا څوک سپک ګڼي، دا به تا نه غوره خیرا منهم عند الله، د الله په نسبت به غوره. د الله مکه تا یو سړي پورې وخاندل، کېدای شي هغه بېګا ټوله شپه تهجد کړي او الله نه دعاګانې کړي، 5 وخته مونځ یې جمع سره کړی، د تلاوت پابند دي، او تا وله جامو پورې وخاندل چې دا څه سورۍ زړې جامې اچولي دي، جامو ته وګوره. خو زموږ څه خندا ده، دغه خنداګانې دي. کېدای شي دا د الله ولی الله، د الله دوست ځان به تباه کړي. څه پته لګي؟ یا عسى ان یکونوا خیرا منهم فی العقیدة، تا نه کېدای شي د هغه عقیده ښیي، تا نه به اسلام هم ښیي، تا نه به اعمال هم ښیي، تا کې به دوکه وي، هغه کې به دوکه نه وي، ته به ملاوټ کې، هغه به ملاوټ نه کوي، ته به دروغ وي، هغه به دروغ نه وي. نو هغه چا پورې دې وخاندل چې تا نه افضل او بهتر دی او غوره دی. ولا نساء من نساء، او زنانه دې نه خاندي د نورو زنانو پسې، عسى ان يكن خيرا منهن، کېدای شي دغه زنانه د دې نورو نه ډېرې غوره وي. د زنانو مستقل ذکر وکولي، دا بیماری د خندا، د مسخرو، د ټوکو او د سپکو کتلو په زنانو کې ډیره ده. ولی چې د چا عقل کم هغه مسخرې ډیرې کوي. د زنانو عقل کم دی، ټوکې ډیرې کوي، مسخرې. د بلې په کپړو پورې خاندي، د ماشوم پوزه چې راوتې واغې پورې خاندي. ته به وایې چې د دې ماشوم له الله پوزه نه ده ورکړې، دا بې پوزې پیدا دی. د ماشوم د بولو پورې خاندي، ته به وایې چې د دې ماشوم له الله د بولو د اندامونه نه دي ورکړي، نو دې پورې خندا. کور طالب الله بنگله درکړي، هغې له به خیمه ورکړي، د الله تقسیم دی. او د دې د وجه نه عبدالله ابن مسعود فرمایي، وایي زه کله دومره یریږم د دې خندا نه چې چا پورې خندا کړې د الله حالت په ده راوستی دی. وایي زه کله یریږم، لقد خشیت ان اسخر کلبا، زه سپي پورې هم نه خاندم. ولې؟ لئلا اصیر کلبا، چې زما نه سپی الله جوړ نه کړي. زه سپي پورې خاندم، هسې نه کوم الله چې دا سپی پیدا کړی دی، ولې ما نه سپی نشي جوړولی. لا تظهر الشماتة على اخیک، ورور باندې چې د کله تکلیف راغی خانده ورپسې مه، خوشحالېږه مه چې که خیري پلانکې غرق شي، که خیري پلانکې تباه شي. ولې؟ الله به هغه بچ کړي او ویبتلیک، تا به پکې مبتلا کړي. الله ډېر قادره دی. ته د چا د غریبۍ پورې خاندي، د چا د کسب پورې خاندي، نو الله رب العالمین قادره دی. الله ډېر شته خلک د شتو نه خلاص کړل او غریبانان. الله وزیران په جیلونو کې بند کړي دي، وزیر اعظمان په جیلونو کې بند کړي، اتکړی ورته اچولي دي. الله ډېر قادر ذات دی. الله هغه خلک چې نور خلک جیلونو کې اچوي، الله هغوی په جیلونو کې اچولي دي. الله داسې قادر ذات دی چې بل پورې خاندي، د حالت به پتا باندې راشي. خاص کر زنانه، ولی چې بل پورې خاندي د حالت به په دوی راشي.
د نبی علیہ السلام بیبي و صفیه د هغې نوم صفیه بنت حیی ابن اخطب، پلار یهودي مور یهودیه زنانه وه. ونیولې شوه په جنگ کې، نبی علیہ السلام ته ورکړی شوه، مسلمانه شوه. زمونږ مور ده ام المؤمنین. وای نورو زنانو به دې پورې خندلې د الله رسوله، ما پورې دا زنانه خاندي چې انت یهودیتون بنت یهودیین، ته یهودیی او مور او پلار دې یهودیان دي. دا به یو پیغور ورکو د زنانو کې دی. ښه ته مړې ته خو یهودیی، تا ته خپل اصل نه دی معلوم، ستا پلار هم یهودي او مور دې یهودیه. نبی علیہ السلام ورته ویل ته داسې جواب ورکوه کنه چې انا ابنة هارون، زه د هارون علیہ السلام لوریم. یهود د هغه په اولاده کې دي، د هارون علیہ السلام لوریم. وعم موسی، ترم موسی علیہ السلام دی. وزوج محمد، او خاوند می محمد رسول الله علیہ السلام. مال خو الله داسې اوچت نسب را کړی، پلار می هارون علیہ السلام، ترم موسی علیہ السلام، او خاوند می محمد رسول الله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناستو، عائشہ رضی الله عنها راولګېدله، صفیه یاد کړه. وای صفیه هغه وړه د ونې نه دا وړه وه، هغه کذا و کذا داسې هغه وړه، هغه لنډۍ. او زمونږ استاد زنانه هغه پلانکۍ لیشتونه که، هغه وړه، هغه لنډۍ، هغه خنډۍ، هغه وړه، هغه دا دی الفاظ. نبی علیہ السلام ورته وای ای عائشې لقد قلت کلمه، د خولې نه دې دومره خطرناکه خبره راووتله. لو مزجت، په داسې خبره دې شخوندو، لو مزجت بماء البحر لمزجته، که ستا دا خبره د سمندر دریاب ته وروغورځولی شي، په دې خبره به د دریاب اوبه ترخې او بې خونده شي. ولې چا پورې خاندي چې واړه ده؟ دا واړه چا پیدا کړي دي؟ الله پیدا کړي. دا دنګ چا پیدا کړي دي؟ الله پیدا کړي. مونږ دنګ پورې هم خاندو، پلانکې وایي دومره دنګ دی چې شاته نه آواز نه اوري، نو پلانکې وایي دومره وړوکی دی چې دا کوي. د پلانکې پوزه داسې ده، او د پلانکې غوږ داسې دی، او سترګې داسې ده، او فلانکې داسې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، مسلم شریف کې حدیث، یو سړی و، د هغه ملګری و، نیک سړی و، ملګری بد عمل و. ده به ورته ډېر نصیحتونه کول چې مونځ کوه، ګناه مه کوه. دې نیک سړي به ورته نصیحتونه. یو ورځ ورته په قار شه، وی والله لا یغفر الله لك، زما دې په الله قسم یې الله تا نه بخي. مړه ته څه غل ډاکو چرس پوډري الله دې نه بخي. موږ دا کار ډېر کوو. دا خو په ده کې یو کمی دی، الله پیدا کړی دی. ده ته د هدایت سوال ولې نه کوو؟ د هدایت دعا الله دې نه بخي. چې مړه شولو، وفات شو، الله وی دا نیک سړی ځان ته ودرو، انت الذي، تا هغه کسې چې په ما دونه زړوري او زما په ذات قسمونه خورې چې زه پلانکې نه بخم. ته زما نه څه خبرې چې زه بخم که نه بخم؟ زما دې په خپل ذات قسمي قد غفرت له واحببت عملك، هغه چرسی، هغه پوډري، هغه بدعمله، زناکار، غل ډاکو، جوارګر مې وبخه او ستا عملونه مې برباد کړه. هغه مې وبخه او ستا عملونه مې برباد کړه. ولې داسې به نه وی چې مړه ته الله نه بخي، ته څه ظالم یې، ته څه فاسق یې، ته څه بېدین یې، ته څه بېلماز یې. دا ګوته یوه ګوته بل ته ځي، خو څلور موږ ته رااوړي. موږ کې به څومره کمی. نبي علیہ السلام فرمایي، وایي داسې خلک دي چې په خپله سترګه کې د بل په سترګه کې ورته معمولي خسڼې ښکاري، چې هلکه په سترګه کې دی باڼه پروت دی، خسڼی دی، او په خپله سترګه کې ورته لوی بش او لوی لرګي نه ښکاره کېږي. قیمتي انسان هغه دی چې دی په ځان مصروفه شي، خپل عیبونه وګوري. او بېوقوفه انسان هغه دی چې د بل عیبونه شماري، ده کې دا کمی دی او ده کې دا. موږ چې ده کې دا کمی دی او ده کې دا کمی دی دا یادو، نو موږ کې به څومره کمی. موږ ځان ته نه دي کتلي. نو الله فرمایي زنانه به زنانو پورې مسخرې نه کوي، ټوکې به نه کوي، د چا کور پورې به نه خاندي، چا ته به سپک نه ګوري. بس مسلمان الله ته د کعبې نه ډېر ګران دی. د کعبې چې څونه قدر کوي دونه د مسلمان قدر وکړي. اوس چې د مسلمان پورې خندا ناروا شوه، نو د مسلمان وهل، ځکه نبی علیہ السلام وایي سباب المسلم فسوق، که د کنځلې ورته وکړې فاسق د نه جوړ شه. وقتاله کفرا، مسلمان سره چې جنگ دی کو کفر ته به ورسېږي.
ولی جنگونه ورسره کې لاس ورچ او بیا مسلمان وجل او د هغه وینه تویول او په ناحقه باندې تویول هیڅ ګناه یې نه ده کړې ولې وجني ځکه وجني چې دا مخکې کېږي زموږ نه مالداره کېږي پیسې ورکړي وایي دا مړ کړي زموږ نه مخکې کېږي زموږ نه مالداره کېږي مشهورېږي لګیا دی نوم یې پیدا کړي مرګونه ټول اکثره په دې خبرو باندې پلانکې ولې مالداره شو ولې مخکې لاړ ولا تلمزوا انفسکم عیبونه ملګوئ په ځان یعنې په یو بل انفس یاد کړه په ځان عیب مه لګوئ دا داسې دی لکه فقتلوا انفسکم قرآن کې الله وایي بني اسرائیلو ته ځانونه مړه کړي یعنې یو بل مړه کړي فسلموا علی انفسکم ځان باندې سلام واچوئ یعنې یو بل باندې سلام واچوئ نو الله فرمایي ولا تلمزوا انفسکم عیب مه لګوئ په بل مسلمان باندې ولې په بل باندې عیب داسې دی لکه په ځان باندې عیب عیبونه څه چا کې الله پیدایشي عیبونه پیدا کړي دي نو چا کې رستو کوم عیب پیدا شوی دی د غلا صفت پکې دی داسې ورته مه وایه چې غله ولې ته چې ورته غل وې دا نصیحت نه دی ته ورته ډاکو وې دا پکې الله پیدا کړی دی بس مونږ وایو که نه شته پکې چې شته پکې ورته دې وویلې دا عیب دی او غیبت ولا تنابزوا بالألقاب وشتل مکوئ په بدو لقبونو سره بد لقب بچاته نه علي لکه یهودي مسلمان شو حافظ ابن کثیر رحمه الله فرمای یهودي مسلمان شو کله به بعضې خلق چې جنگ به ورسره راغی ته خو یهودي نو دا یهودي خو بد لقب دی دا ورته ولې علي انصار وای نبی علیہ السلام چې مدینې ته راغی وای من کې د هر چا 2-3 نومونه او په هغې به په قارېده دا زموږ د معاشره کې دي ښکلی مزیدار نوم به عبدالرحمن به نوم ښکلی نوم خلکو د څه وایي عدلرحمن دا هم څه نوم دی عبدالرحمن ته وګوره او عدلرحمن ته عبدالرزاق روډ دی خلک څه وایي دلزاق روډ دا څومره ده د خلکو نومونه خرابول دي داسې نور دا خاص ما مثال ورکړي عبدالله نوم به اودلا عبدل دا څومره زیاتې کوو موږ او تاسو ښکلی نوم د سړي راوالو او هغه ښایسته نوم وله خراب داسې نور راواله نو الله دا آیات راولېږي لقب بنالی وایي دا آیات د عکرمه رضی الله عنه په باره کې نازل شو عکرمه د ابو جهل زوی مسلمان شوی و بس د الله خوښه وه پلار یې ابو جهل زوی مسلمان وایي بعضې کسانو چې به د سره باس راغی ویلې به ورته یبن فرعون هذه الامه مړه ستا پلار خو د دې امت فرعون ته خو د فرعون بچی ځکه ابو جهل د دې امت فرعون نو ټیک شو ابو جهل په خپل ځیخه غټ کافر او غټ ګناهګار نو زوی چې مسلمان دی داسې ګناه کړی دی الله وفرمیل نه بد لقب بچاته نه علي بعضې لقبونه د صفت دي هغه به علي ابوبکر ته موږ څه وایو الصدیق رښتینی دی عمر ته څه وایو الفاروق عمر فاروق دا د ښه صفت دی ښه لقب دی لکه موږ په معاشره کې حاجي صاحب نیک صاحب ښه سړی دا ښه لقبونه دي عثمان ته ذی نورین وایي علي ته ابو تراب وایي مرتضی ورته وایي خالد رضی الله عنه ته سیف الله د الله توره وایي دا لقب دی حمزه رضی الله عنه ته اسد الله و اسد رسولی د الله او د رسول زمری ورته وایي دا نور لقبونه شو بعضې لقبونه په بعضې خلکو مشهور شي خو هغوی بد نه ګڼي دام خیر دی لکه د علماو کې تیر شوي دي اخفش مشهور عالم دی اخفش خاپیرک ته وایي خو دا هغه بد نه ګڼه په دې خوشحالي ده اعرج دا مشهور دا تابعین دي اعرج ګوډ ته وایي خو دا هغه بد نه ګڼه ځکه په دې باندې خلکو پیژند نومونه نور دي او اعمش شبکور دا د ورځې چې نظر نه لګي وړون ته وایي دا په هغه باندې مشهور شوی دی پلانکې الاطول اوږد الاقصر لنډ الاحدب ملا ټیټې د ملای چې راکوبه شوي نو ګوره دا لقبونه دي او که یو سړی دی هغې بد نه ګړي بیا خیر دی خو حتی لوسه موږ د دې نه هم ځان وساتو هغه خلک خو ښه خلکو چې بد یې نه ګڼل زموږ معاشره خو یې بد ګڼي که نه نو چې بد یې ګڼي چاته ونه وایو چې ته خاپیره کړي
ځکه په دې باندې هر سړی خفه کېږي. نو بیا دا ښکلی نوم له سړی راوالي او هغه له څه کي وشرموي او غلط نومونه وتالي، دې ته بد لقبونه وایي. چا پورې بد لقب مه یادوه. د مثال په طور باندې یو سړي له الله ښایسته نوم ورکړی دی او خلک راولګي د هغه، خاص کر دا سیاسي پارټۍ دا ډېرې کوي د خپل لیډر دپاره او د خپلې جنډې دپاره نوم بدناموي او د هغه په سپکه باندې یادوي. د دوی خپل منځ کې اختلاف دی. څه دی؟ اختلاف دی. ټیک د اختلاف نظریه او ستا خپله تنظیم او هغه خپله، خو دومره ده چې د یو مسلمان نوم په غلطه باندې مال. لکه مثال په طور مولانا فضل الرحمن صاحب زمونږ سره ښه ډېر اختلاف دی، هم په عقیده کې هم په سیاست کې. خلکو ته څه وایي، څوکو ته پزلو وایي، څوکو ته ډیزلي وایي. دا ښه کار نه دی، دا بد لقب اخیستل دي. یا دغه شانتې بله پالټي شوه بله پالټي شوله، دا مې د مثال په طور وویلې. اوس د هر چا اختلاف په خپل ځای باندې، خو ته په دې وینا باندې به ګنهګار شي. او د دین علماو دا خبره جدا کړې ده، مستثنا کړې ده چې مبتدعين بدعتیانو ته بد لقبونه ځکه علي چې هغې ته نبي علیه السلام موږ ته وایي چې من وقر صاحب بدعت، که د بدعتي ملا قدر دې وکړو نو بیا ته الله ګنهګاروي، نو هغه ته بدعتي ته ویلی شي. پلانکې معتزلي دی. د معتزله یو ډله وه، د اسلام خلاف ډله وه، ځان ته مسلمانان وي. قادیاني دی، خو چې قادیاني هسې نه چې مسلمان ته قادیاني وي، ځکه په دې سړی ګنهګارېږي. همدغه شانتې شیعه په دې خپل نوم سخت خفه کېږي، ولې هغه ځان ته څه وایي؟ هغه داسې خوږ نوم ایښی دی، کم اهل تشیع ځان ته وایي، وایي دا نوم موږ ته وایي. نه، موږ تا په شیعه باندې پیژنو، نو دا ګوره دا اهل بدع دي. موږ به د دوی دا نومونه دغه شانتې ځکه الو که موږ یې د قدر نوم والو، خو موږ ګنهګارېږو ځکه زموږ اسلام ټوټه کوي. موږ ته د مسلمان قدر ویلی شوی دی، او چې مسلمان نه دی او د دین ګستاخ دی نو هغه ته بیا کافر هم ویلی کېږي، او قادیاني او قادیاني به ورته ویلی کېږي، او که شیعه او شیعه به ورته وایي، او که بدعتي نو هغه ته بدعتي ویلی کېږي. لکه مخکني بعضې خلکو سخاتونو پسې ګرځېدل، نو هغې ته ویلی شي چې دا سخاتیان وو، ولې د هغوی بل کسب نه و، خو د جنازې جومات نه او بهر ناستو سخاتونه بیا اخیستل، په صابون چکۍ باندې مړي بخل او نه دعا کوله او نه ورته جنازه زده وسئ. نو دا الفاظ به وی، خو دا به هم د په احتیاط سره وي. هغه څوک به وایي چې عالم وي، ځکه عالم ته به هغه سړی معلوم شوی. نور هسې خلکو پورې مسخري، بد الفاظ اخیستل، بدنامول، دا یهودي دی. اوس خو عجیبه خبره دا ده، دا پالټۍ والا راپاسي وایي دا یهودي دی، هغه وایي دا د یهودو ایجنټ دی، هغه وایي دا قادیاني دی، دا وایي دا قادیاني دی. خو مسلمانان یو بل ته کافر وایي. او حدیث کې راځي څوک چې چاته کافر ووایي، چې کافر چاته ویلی یو پکې کافر کېږي. څه معنا؟ هغه ویونکی که رښتیا کافر خو صحیح شوله، او چې رښتیا کافر نه او مسلمان ته چا کافر ویلی نو دا ویونکی به په دې خبره باندې کافر شي. نو د دې نومونو نه ځان وسات. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بد نوم د نافرمانیو چې یو سړی ته فاسق علی. بعد الایمان معنا بعد ایمانه و اسلامه، پس د ایمان او د اسلام د اغنا. یو سړی مسلمان شو، یو سړی مؤمن شو، او ته د هغې نه پس ته ورته څه وې؟ فاسق ورته وې، غل ورته وې، ډاکو ورته وې، او نصیحت ورته کولی شي. غل دی، ډاکو دی، زناکار دی، نصیحت به خو نوم بیا نه علي. نبي علیه السلام چې بچا کې کمی ولیده منبر ته به وخته داسې به ویلي ما بالو اقوام، څه خلک داسې کوي، داسې نه چې سړی مخامخ ناست دی او ووایې پاسېږي او تقریر کوي چې غل دغه ناست نه دی، پاسه غله ودرېږه، پاسه زناکاره، پاسه شرابي، پاسه جوارګره. نو دا خو نصیحت نه دی د دې سړي. کېدای شي چې جومات نه توبهګار شي په دې باندې، داسې به سړی نه کوي. داسې دې ووایي چې یاره چرس کل یا مثال جواری کول یا زنا کول، زنا ګناه ده. نو زناکار په خپله په دې باندې پوهېږي، نو نه چاته معلوم شي نه چاته پته ولګي. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، چا چې توبه ونویستا همدغه کسان دي ظالمان. یعنی دینه به ته مستقله توبه وباسي، چا پورې مسخري، چا عیب بیانول،